سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم نن سهار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره او ټاکل شوې په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی چې د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د افغانستان د ژغورنې ملي جبهې مشر و، 2 شپې مخکې د اورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي دي. له دې سره سم نن ورځ د حضرت صبغت الله مجددي د تدفین د ځانګړو مراسمو د ترسره کېدو په موخه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي او ملي بیرغ هم نیم ځوړند دی. ملت افغانستان امروز در غم است، در عزاز از همین خاطر بیرق ملی ما نیمه افراشته است، رخصتی ملی ماست و امید داریم که دعای هم ما بر از اینکه جناب حضرت به جنت برین برسن قبول دربار الهی شود. د ټاکنیزو کمیسیونونو مخکینی غړي او مشران د لوی څارنوالۍ لخوا ممنوع الخروج شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي پر دغو 12 کسانو تور دی چې له خپلو صلاحیتونو یې ناوړه ګټنه کړې او تر هغې چې له یادو کسانو هر اړخیزې څېړنې نه وي شوي له هېواده بهر نشي وتلی. د ویل ده چې د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو غړي او مشران د ټاکنو د نوي قانون له مخې چې تېره ورځ د ولسمشر له لوري توشیح شو له دندو ګوښه کړی شوي دي. د یاد قانون د 14مې مادې له مخې په عدلیې وزارت کې ثبت شوي ګوندونه او پر ټاکنو بهیر څارونکي ډلې باید تر 2 ورځو پورې د ټاکنیزو کمیسیونونو او د دارالنشا مشرتابه لپاره د وړ کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. ټاکل شوی نن د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ناسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل ښار کې پیل شي. د ناټو د لوی منشي په وینا په دې د ورځنۍ ناسته کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه هم بحث وشي. نوموړي تېره ورځ په همدې اړه په یوې خبري ناسته کې ویل تر هغې چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې نو د پرېکنده ملاتړ ماموریت به له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سالنګونو لویه لاره د درنې واورې ورېدنې او طوفان له امله له تېرې شپې راهیسې ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي دم ګړی په سالنګونو کې واوره وریږي او سخت طوفان هم روان دی. یادو مسؤلینو د دغې لارې له مسافرو په جدي ډول غوښتي چې د هوا تر ښه کېدو پورې پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. او د نشهیي توکو د لیږد په تور یو کس په هرات کې د پولیسو له لوري ونیول شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي دغه کس غوښتل 40 کیلوګرامه شیشه او 2 کیلوګرامه کرسټال چې په یو ټیلري موټر کې ځای پر ځای کړي وو ایران ته ولېږدوي. خو تر هغې مخکې تېره ورځ اسلام کلا بندر ته نږدې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کس اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.